تورګل زما یار د ما سره په میسج باندې خبرې کوي دومره لوی د عربونو روپو سکینډل شوی زه هغه اګریمنټ پسې ګرځم هغه اګریمنټ چې کندنو غیب دی دا خبره مولانا فضل الرحمن صاحب له پکار ده کنه چې په دې زما بعضې وخت شک راشي چې دا خو د دې حکومت په سرپرستۍ کې خبرې د دې ضلعي جرنیلانو ته چې په اسلام آباد کې ډېری دي اختر ملتلاسس کې ورکولو لپاره زموږ دلته سرکاري افسران چې د وابډي دي نو هغه یې د کسټل فورس لوډ شیډینګ کوي زموږ ضلعي اډمنسټریشن خو دا تېر 10 کاله داسې کړي چې دغه یو سیاسي جماعت نوکري کړې ده او د توربېلې پلوه یو مارچ کوو صوابۍ ته به بجلي نه نو ټول پاکستان ته به بجلي ټینکونه وغورځوي لینمنان لوي فلاني کلي ته ټینک وغورځوي فلاني کلي ته لینک وغورځوي ولي خان دا اعلان کړو په جلسه کې چې پښتنو پټو کې نه په دې کوټو یو کرئ زوم در سره ولاړ چې دا خبرې ولې نه کوي چې به په دې اسلام آباد کې دماکي نه کېږي د پېښور کې ولې دماکه کېږي دا خبره 93 کروڑ 88 لاک روپو سامان راغلی دی او ترپالونه پې پراته دي بسم الله الرحمن الرحیم خوږو اورېدونکو او کتونکو د ټک ټي وي د انټرویو سلسله شروع کړې ده دې کې موږ مختلفو شخصیاتو سره موږ انټرویو کوو نن چې زموږ کوم شخصیت دی هغه یو د خپل وخت یو لوی سټوډنټ لیډر پاتې شوی دی د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی او د ایگزیکټیو کمیټه د عوامي نېشنل پارټۍ ممبر دی لوی قانوندان دی ډېر ښه مهمان نواز دوست دی سلیم خان لالا السلام علیکم ډېره مننه اعجاز خان ډېره مننه څنګه ښه یې ټیک ټاک سلیم لالا مختلف ایشو دي نن سبا صوابۍ مختلف ایشو سره مخ ته دهشتګردي ده او ترهګري ده ورسره بېروزګاري ده ورسره آیس دي ورسره لا اینډ آرډر سچویشن دی نو اول به موږ شروع کړو د ګډون نه تاسو څه وایي چې ګډون جوړ شوی و چې خلکو موږ به حکومت وی چې موږ به د نارکاټکس او د دې په سلسله کې خلکو له سهولیات ورکو دی کې به کار روزګار ورکو خو هغه انډسټرۍ چې نواز شریف په هغې باندې په خپل دور کې دغه ختم کړه مختلف پهلې چې کوم انسنټیو ورکړي ختم شو انډسټرۍ واپس لاړې تاسو څه وایي چې د دې څه افیکټ دي زموږ په خلکو باندې زموږ په معیشت باندې او ینګ چې کوم ټیم دي د هغوی په شخصیت باندې او تاسو څه وایي دا ګډون امازی انډسټریل سټیټ شو چې دا کله دا شهادتونه وشو په دې 1986 کې د هغې نه پس بیا یو تحریک شروع شو په هغې کې د صوابۍ خلک هم د عثمان خلک هم دا ټول پکې شامل شو او په دغه کې بیا خاص کر پیوټل رول بنیادی رول چې کوم دی دا هغه وخت عوامي نیشنل پارټۍ ادا کړو چې دغه شهیدانو په ورځ 2 ورځې پس په ټوپۍ کې خان عبدالولي خان راغی او ډېره لویه جلسه وشوه بیا ګندف ته لاړو څو ورځې پس ولي خان په دې ګندف کې په خپله راغلی او دا ویلي چې پښتنو ګډون د امازۍ خلکو دا زموږ د رزق سوال دی دا زموږ د نوړی خبره ده او دا پیم چې کوم دی دا په ټوله دنیا کې کرلی شي او زموږ د بچو د خولې نه نوړی شو کوي او ولي خان دا اعلان کړو په جلسه کې چې پښتنو پټو کې نه په دې کوټو یو کرئ زوم در سره ولاړ یم بیا هغې تحریک دومره زور واغسته چې په هغې کې دا ګډون امازۍ انډسټریل سټیټ چې کوم دی نو د متبادل روزګار د دې خلکو لپاره چې تاسو واپیم نه کوئ تاسو به متبادل روزګار میلاویږي په هغې کې دا تقریبا 4,500 کارخانې دغلته کې اسټبلش شوې جوړې شوې ځمکه واغستې دی شوه ټول پنجاب راغی هغه ځکه راله ټول خلک چې دې کې په مشینري د بهر نه امپورټ کولو باندې زیرو ټیکس پې نه را میټیریل د دې لپاره چې بهر نه کوم راوخته په هغې باندې ټیکس نو بجلي چې کوم دی نو په 50% باندې ریبیټ باندې دلته ورکړه نو د ټول پاکستان نه کارخانهدار راغلل او دلته په 1987 کې 88 کې دلته ډېرې زیاتې کارخانې ولګېدې او 2.5 کاله کارخانې وچلې 4,500 نه سیوا کارخانه پیل غونې ډېر لوی یونټ دلته راغی د لاهور نه لوی یونټ د پیل دلته جوړ شي ایئر کنډیشنونه او فریجونه مختلف د دوا میډیسنز کارخانې د کپړې کارخانې لوی لوی ټیکسټایل میلونه پکې جوړ شو خو چې نواز شریف په 1990 کې راغی نو پنجابیانو ورته شور جوړ کړ چې کارخانې خو ټولې لاړې هلته خو بجلي هم ورته نږدې ده لیبر هم ورسره شته دی را میټیریل باندې ټیکس نشته نو زمونږ خو دغه شانتې کېناستو زمونږ کارخانې خو بندېږي نو هغه مراعات چې کوم دی نو هغه یې وزډرا کړه دی نه او هغه کارخانې ورو روانې شوې بیا لوی ظلم دا وشو چې هغه مشینرۍ چې د ګډون امازۍ د خلکو په وجه باندې په فری ټیکس فری راغلی وې دلته هغه مشینرۍ بیا دلته نه واپس لاړې د ورهالینګ په بانه او د مینټیننس په بانه باندې پنجاب ته واپس لاړې او هغه کارخانې اوس په پنجاب کې لګېدلي دومره لوی د عربونو روپو سکینډل شوی دا د یو معاهدې د یو اګریمنټ د لاندې شوی
زه هغه اګریمنټ پسې ګرځم هغه اګریمنټ چې کوم نو غیب دی روک دی نشته تاسو څه وایي چې پښتنو کې هغې سره څه زیاتې وشي دا یو ډېر لوی انډسټریل سټیټ په دې صوبه کې جوړ شو په کار دا چې دا پاتې شوی نو ثوابی نه چې د ټولو صوبې د ځوانانو لپاره پکې د روزګار ډېر لوی مواقع پیدا کړي دلته مطلب دی چې د ټولو ثوابۍ لپاره هوټلې جوړې شوې اډې جوړې شوې نور ډېر زیات څیزونه پکې راغله کارخانې سره خو ډېر خبرې راځي که نه او زموږ دلته کې چې کوم دی نو زموږ ډېر څیزونه پکې په کار باندې راتلل هغې نه اوس قبرستان جوړ شوی د هغې انډسټریل سټیټ نه نو دا د ثوابۍ خلکو سره او د ګدون امازۍ غریبانانو خلکو سره ډېر لوی ظلم شوی په هغه ګدون امازۍ په خلکو په سر باندې اول په یو اس ایډ کې په کروڑونو روپۍ باندې غبنه شو بیا دا چې کوم دی دا د انډسټریل سټیټ په وجه باندې مطلب چې کومې پیسې د دې غریبانانو پر راغلې وي د هغې نه اوس پنجابیان فایدې اخلي هغه کارخانې او هغه مشینرۍ او هغه خبرې ټولې لاړې هلته راغلې زموږ دپاره وي د ګدون مزۍ د خلکو دپاره اوس پې پنجابیان مزې کوي لا د دې دپاره تاسو لکه نور هم پارټۍ دي نیشنل پارټۍ خو خپل اواز اوچتوي جمعیت علماء اسلام نه فضل الرحمان صاحب ګروپ ته جماعت اسلامي ده او داسې ورپسې چکځای ګروپ ته سلګ ډېر په تحریک انصاف ته تاسو جی د خپل صوبای د معیشت لپاره د خپل د انډسټرۍ لپاره داسې یو جاینټ سټینډ نشي غوښتی چې په دې باندې یو جاینټ سټینډ څنګه چې اوس نن سبا د امن مارچ شروع شوی دی او ډېر ښه ریزلټ راوځي داسې که د امن مارچ په شان د صوبای د مسلو دپاره د ګدون مازای بیا بحال کولو دپاره تاسو جی په یو پلیټ فارم باندې یو ځای کېدی نشي دا خو ډېره ضروري خبره ځکه چې دا کارخانې چې دي نو دا خو صرف د صوابۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د خلکو لپاره به نه بحال کېږي دا خو د صوابۍ دپاره بحال کېږي نو په صوابۍ کې ټول سیاسي جماعتونه شته داسې که د امن خبره موږ وکړو امن پاسون تاسو وګورئ په دې صوابۍ کې موږ امن پاسون کړی په دې امن پاسون کې تاسو وکتل چې بنیادي رول پکې عوامي نیشنل پارټۍ او ورسره چې کوم دی پیپلز پارټۍ قومي وطن پارټۍ ټول مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام په دې کې پیوټل رول چې کوم بنیادی رول پکې د عوامي نیشنل پارټۍ تاسو وګورئ په دې صوبه کې جماعت کې هغه دماکه وشو او جی مزګزاري پکې سره د امام شهیدان شو او جی تاسو وکتل چې د هغې لپاره پېښور کې پاسون جوړ شو نو هغې ته یو سردار بابک لاړو یو ورته منظور پښتون لاړو نه ورته مولانا صاحب فضل الرحمان لاړو نه ورته سراج الحق صاحب لاړو نه میر مقام صاحب لاړو موږ دا وو چې دا کارونه به هله کېږي چې کم خلک دلته راځي او د پښتنو نه اوټ واړي او د پښتنو وکالت نه کوي د پښتنو په مسله باندې راپیدارېږي نه نو که څوک په هره پارټۍ کې وي د مسلم لیگ د تحریک انصاف د عوامي د جمعیت علماء اسلام د جماعت اسلامي ټول چې زموږ کوم وروڼه دي ما چې پښتانه دي او بیا ثوابیوال دي موږ هغوی ته دا اپیل کوو چې تاسو دا خبرې چې تاسو خپل مشرانو ته وکړئ چې دا خبرې ولې نه کوي چې بهی په دې اسلام آباد کې دماکې نه کېږي د پېښور کې ولې دماکه کېږي دا خبره میر مقام له پکار ده که دا خبره مولانا فضل الرحمان صاحب له پکار ده که چې په دې پنډای کې څوک د چا کاروباري خلکو نه بتې نه اخلي او په دې ثوابۍ کې په مردان کې اخلي دا خبره پکار ده که نه پیپلز پارټۍ مشرانو له هم دا خبره پکار ده چې بهی دلته ولې چې کوم دی نو بدامني ده او په فیصل آباد کې ولې امن دی دا خبرې پښتون پارټي د هر چا خپله خپله ده خو خپلو مشرانو دا به هله کېږي چې ورکران دا د صوابۍ د ټولو سیاسي جماعتونو ورکران په خپلو مشرانو باندې دا بوج واچي چې بهی کارخانې تیارې دي بجلی شته خپل ګریډ سټیشن ورته جوړ شوی دی خپل ډیم ورته جوړ شوی دی په دغه کې 1.8 میګاواټ بجلی پیدا کوي د کارخانو لپاره برابر ده جوړ دی په کارخانو دا پیهور ای لیول کینال چې کوم راغلی دی یو ښه ډیم جوړ دی په کارخانو ته چې څنګه وردننه کېږي د لیفټ سایډ ته چې کوم دی نو ښه ډیم جوړ دی په هغې کې چې کوم دی نو دا بجلي پیدا کېږي دغه کارخانو دپاره بجلي شته بلډینګ شته موږ له ولې مراعات نه راکوي موږ د دې وطن دپاره مطلب د خدای دهشتګردۍ د جنګ کې خو موږ تباه برباد شو زموږ په لکونو خلک په دې کې مړ شو زموږ په دې صوبه کې نن یو کارخانه کولاو نشته د بدامنۍ په وجه باندې په دې صوبې نه خلک تاسو سره دې ثوابۍ نه د پېښور نه چې کوم کاروباري خلک دی هغوی د یرې نه تښتي خلک ته دلته بتې غواړي هېڅ قسم دغه نشته نو پکار دی چې ټول سیاسي جماعتونه د دې لپاره راوځی شي دا دویمه لویه مسله چې دې وخت کې مونږ ګورو نو صوابۍ کې آیس دی او پوډر دی او نور ورسره اوس یو نوې نشه د زومبي ده بلکې ایون زه ګورم چې زمونږ کوم د ضلع اعلی چارواک دي د هغوی کورونو سره خواوشا کې دا څیزونه خرڅېږي څه وایي جي چې څه ستاسو په ذهن کې کومه داسې یو خاکه ده چې هغه اختیار کړی شي کم از کم چې د صوابۍ کې دا شی د دې سره تدارک وشي یا د دې مخنیوی وشي زه ستا د پروګرام په وساطت سره
د دې ضلعې جرنیلانو ته چې په اسلام آباد کې ډېری دي اختر هم هلته تېروي او دلته راځي نه دا د هغوی وطن دی دا د هغوی خاوره ده د هغوی پلار نیکه پکې ښخ دی زه د صوابۍ ضلعې ټولو لوی لوی افسرانو ته که جرنیلان دي که هغه بیروکریټس دي که هغه هر څه دي زه هغوی ته ستا د پروګرام په وساطت سره اپیل کوم چې خدای ته وګورئ دا صوابۍ ستاسو کور دی تاسو راشئ دلته وګورئ دلته روزګار نشته دلته امن نشته او دلته چې کوم دی نه داسې نشې زموږ ځوانانو ته شوي چې زموږ په دې تېر یو نیم کال کې تقریبا 800 ځوانان چې کوم دی نو هغه د دې آیس د لاسه مړېږي او نشې دي او د هغوی دپاره څه لار نشته ځوانان چې کوم دی نو هغه بالکل بې سمته روان دي او مایوسي ده او د هغې مایوسۍ د لاسه هغوی نشو ته لاس اچولی دی او بیا چې کوم نشې راځي نو زه خو دا وایم چې دا نشې چې کوم دي که نه دا خو داسې خرڅېږي چې زما بعضې وخت شک راشي چې دا خو د دې حکومت په سرپرستۍ کې خرڅېږي ځکه چې هېڅوک ورته څه نه وایي هېڅوک بلکې جي زه تاسو ته ستاسو ذهن په دې باندې هېڅ چک نشته چې کومو جرګو کې خلک کیني جرګې کوي نو زه پکې ډېر داسې وینم چې هغه په خپله ډي سي سکینوالي او د هغې باوجود هم هغه په جرګو کې ځکه ورته زه دا وایم چې مونږ خو دلته ډېری یو خو د صوابۍ چونکې د ټولې صوبې ته پته ده تا ته هم پته ده هر پښتون ته پته ده چې د صوابۍ ډېر زیات خلک په سرکاري اهمو چوکو باندې ناست دي او جی او د پولیس کې هم دي په فوج کې هم دي تاسو جی ضلعي اډمنسټریشن باره کې څه وایي چې د دوی څه کردار پکې شته او که نشته زموږ ضلعي اډمنسټریشن خو دا تېر 10 کاله داسې کړي چې د دغه یو سیاسي جماعت نوکري کړې ده او بلې څه نه دي کړي اوس چې دا نوی اډمنسټریشن راغلی دی ما تر اوسه پورې پکې څه فرق نه لیدلی چې هغه پرون څنګه و نن څنګه و هغه شان زوړ امام دی او زړې تراویح دي څه خاص فرق نه راغلی زموږ ګوره زموږ ضلعي انتظامیه چې دا تاسو که صرف وګورئ دوی په پټرول باندې چې څومره خرچ کېږي که نه او جی نو دوی سره ګاډي دي سره مراعات دي ورسره او دلته د لاین آرډر سچویشن چې کوم دی که نه په هغې کې مطلب چې اوس هم مطلب چې د ماښام نه پس څوک خلک جي غږ نه کوي خلک غږ نه کوي ګوره جي ما یو ځل پولیس والا سره خبرې کولې هغه وایي دومره کرایم کېږي او هغه ان نوټس دي او هغه خلک انریپورټډ کیسونه ډېر زیات دي ځکه چې یو سړی چې کوم دی که نه ګوره تاڼې ته تاڼه دی که نه چې تاڼې ته چې یو سړی ځي چې د هغه اعتماد یې نه ځي به که نه او چې اول لاړ شي یو یې کنځي بلې کنځي بلې په سټ کې وي بلې په سټ کې وي خبره دا چې زموږ بنیادي سټرکچر چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات خراب دی او ما د ډي پي او صاحب ته ویلي چې ته د کوم قانون تحت چې کوم سابقه ممبران اسمبلی له تا هغه سیکیورټي اوسه پورې بحال ده او سپایان دې ورکړي دي زموږ دلته دومره لوی د خراب صورتحال د لینډ آرډر سچویشن چې صوابۍ ته د نورې نفرۍ ضرورت دی او تا خلکو له چې کوم دی نو سرکاري نوکران چې د خلکو د ایکسچکر نه او د ټیکس پیسې اخلي تنخواه اخلي او تا هغه د خلکو ذاتي نوکران کړي دي هغوی په دیرو کې خلکو میلمنو ته چایانې ږدي او هغوی پسې ټوپکې ګرځوي دا تا په کوم قانون کړي ما لا تر اوسه پورې هېڅ جواب در نه کړو خجی درېیمه مسله یې چې کومه زه ډېره دې وخت کې نوټ کوم هغه ان نوټس او ان ډیکلیرډ چې کوم دی د بجلی او د ګیس لوډ شیډینګ دی چې ځوان یې بالکل کرپل کړی دی سړي ته اډو پته نه لګي چې بجلي به څه مال راځي او بجلی به څه مال ځي خلکو خو خیر خپل چې څومره وسې کېده چا سولر لګولی چا یو پی ایس لګولی دی خو هغه جي بیا هم دا مسلې نه په یو پی ایس حل کېدی شي غټې مسلې او نه دا به جنریټر څه وایي جي لاسس کور کولو لپاره زموږ دلته سرکاري افسران چې د وابډي دي نو هغوی د کسټل فورس لوډ شیډینګ کوي لینکونه وغورځوي لینمنان لوېږي فلاني کلي ته لینک وغورځوي فلاني کلي ته لینک وغورځوي خبره ده دا په دې نه کېږي غلا چې څوک کوي نو په کار دی چې هغوی چک شي هغوی باندې پرچې وشي چې څوک غلا کوي نو اوس خبره دا ده که نه چې صوابۍ غوندې ځای کې لوډ شیډینګ چې دا موږ ته لاس رسي د صوابۍ په خاوره باندې روزانه شپږ نیم زره میګاواټ بجلي پیدا کوو د اوبو نه ارزانه بجلي په 80 پیسې 30 پیسې باندې یو یونټ بجلي موږ پیدا کوو او صوابۍ ښه بل دا ګوره ګیس د دې صوبې چې کوم دی که نه د دې صوبې 50% د دې پاکستان ګیس دا صوبه پیدا کوي د شپې چې وګورې نو ګیس هم نی بجلي هم نی اوس زه تاسو دا خبره کوم روژه را روانه ده ګرمي را روانه ده او چې دا صورتحال ما ته خو د دې علاج دا ښکاري د لوډ شیډینګ چې د صوابۍ ضلعې ټول ځوانان ټول سیاسي جماعتونه که څوک نه راپاسي ټول وطن دوست او په صوابۍ مینو ځوانانو ته زه دا وایم چې ځان تیاروي د دې توربېلې ډیم پلوه چې کوم دی یو مارچ کول غواړي دغه پاور هاوس مخې ته او قسم په خدای دی که د دې ټوپۍ بازار نه یو 15,000 کسان هم د دې غلام اسحاق په طرف باندې د دې پاور هاوس د توربېلې طرف ته روان شو بیا په صوابۍ کې چرم لوډ شیډینګ نه کېږي خو موږ نه راپاسو که موږ راپاسېدو موږ سره خو د ټول پاکستان د چابۍ بجلي چې کوم دی د بجلۍ چابي چې کوم دی نو هغه صوابۍ کې ده
که موږ راپاسېدو او په دې توربېلې طرف باندې موږ د یو مارچ اعلان وکړو که نه صوابۍ کې بیا د چا هغه پلار هم لوډ شیډینګ نشي کولی. لالا ستاسو خو کمپوننټ تقریبا یی یا به د پی ډي ایم او تاسو جی خپلو مشرانو ته یا تاسو خو خیر اواز تاسو رسي په باره باندې تاسو یو لوی عہده ده په خپله پارټۍ کې تاسو جی ویلي دي چاته مشرانو ته د مسلم لیگ نون یا د ان پی چې دا صوابۍ سره دی څه چل کوي چې لس ګنټې لوډ شیډینګ زه دا خبره کوم هغه زموږ ایمل خان راغلی هغه هم دا خبره کړې ده ښه موږ هم دا خبره کوو چې موږ د چا په دې باندې ملګري نه یو چې هغه راځي او زموږ صوبې سره او زموږ صوابۍ سره د زیاتې کېږي. موږ زه خو ته دا خبره کوم چې زه ښه په ذمهدارۍ دا خبره کوم چې موږ د لوډ شیډینګ خلاف پکار دا دی چې په دې صوبه کې د ګیس او د بجلی لوډ شیډینګ چې هر چېرته په پاکستان کې کېږي به خو په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډینګ ځکه چې موږ 20,000 میگا واټه بجلی پیدا کوو. بالکل داسې ګیس هم دی او داسې دا د دې نه جوړېږي 100 اربه یونټه او 100 اربه یونټه موږ په 14 اربه روپۍ پیدا کوو او دا 100 اربه یونټه بجلی که ته د پټرول او ګیس نه پیدا کړې دا په 1500 اربه روپۍ موږ پاکستان حکومت ته مطلب چې موږ 1500 اربه خو موږ دا چې ورته رسوو. نو پکار دا ده که دا هر څوک زموږ پارټي به مطلب دی که هر څوک موږ به د هغې مخې ته ودرېږو او زه خو دا وایم چې ګورې صوابۍ کې ډېر سخت وخت را روان دی ځوانانو ته وایم که په هر جومات کې ځان تیاروئ زه به در سره یم که خیري او دې توربېلې پله به یو مارچ کوو دې پاور هاوس له صوابۍ ته پکې بجلي نه نو ټول پاکستان ته به بجلي نه وي. لالا یو بل نن سبا صوابۍ کې یو کس راوتی دی یا د سوشل میډیا باندې ډېر ښه ټول کرپشن د زموږ د سیاسي پارټو زموږ د لیډرانو خاص طور د چې کوم حکمران دي ماضي قریب کې پاتې شوه د هغې کرپشن پوینټ آوټ کوي تورګل یې نوم دی څه وایي جي تاسو خو به ما غلوستی تورګل زما یار دی ما سره په میسیج باندې خبرې کوي په میسنجر باندې ما ته میسیجونه هم کوي او ما ته وایي هم خبره داسې ده چې دا پاکستان چې دی که نه دې کې په دې 15 اتیا کاله کې چا رښتیا ونه خو بس دروغ دی او دروغ دی لوټ مار دی. پاکستان خلکو کورونو ته تختولې په کاغذ کې شته خو بهر په موقع باندې پاکستان نشته. تاسو وګورئ دا داسې ملک دی چې په دې کې کم سړی سره په لاس کې اختیاري او هغه ایمانداري کاغذ چپړاسي دی او که هغه د پاکستان صدر دی او که هغه کمشنر دی او که هغه جج دی او که هغه هر څوک دی په دې پاکستان کې چې چا سره اختیار دی او هغه بېایمانه نه دی او هغه غل نه دی نو اول به ته خپله ښځه او خپل بچي وایي دا لیونی دی چې په کومه معاشره کې ایماندار سړی لیونی دا ټول غله دي او دا خلک چې کوم دی د دوی دا غلو نه ډېر زیات تنګ راغلی دی. تورګل دا خبرې چې دي که نه ډېرې صحیح او دا غلې رابربند کړي دي ضلعي یو اداره یې پرې نه ښوده ټولې رابربند کړي دي او ټیک غلط سړی لا تر اوسه پورې یو نه دی ښیلی هسې په چا بدنامه نه دی لګولې چې کوم سرکاري سړی ښی وم که د پاټو سړی ښی وم اکه سړی ښی چې چا غلا کړې ده نو په کار دا دی چې دا غلا حالانکې زموږ د ادارې زموږ څه انټي کرپشن دی د صوابۍ به څه انټي کرپشن دی په دې هغه کې زه د 2 کالو نه اړم یم چې په دې صوابۍ اسپتال کې د 93 کروڑ 88 لاکھ روپو سامان راغلی دی او ترپالونه پې پراته دي دا باچا خان میډیکل هغه وخت کې چې شارام چې کوم دی نو هیلث منسټر او دا زمونږ صدقیسر رور زمونږ کلیواله چې دی چې دی کله سپیکر و هغه سامان راغلی دی فایلونه پراته دي ما سره فایل شته ما نه لا تر اوسه پورې چا تپوس نه کړی چې دا او ترپالونه پراته دي هغه آوټ ډیټډ شو هغه کباړ شو هغې وارنټي ګارنټي او دا درته وایم چې ګوره یو ډایکن یو کمپنی ده ډایکن کمپنی په پاکستان کې نشته 285 ایئر کنډیشنونه اغستي راوړي دي 1.5 ټن 2 ټن هغې کې هغه شین بلب نه بلیږي او دا خو د دې کمپنۍ پرچیز کمیټي څه شی هېڅ نشته بغیر حساب کتابه سامانونه راغلي دي هغه د کار نه دي او دغلته پراته دي ترپالونه په برانډو کې پراته دي هېڅوک له خوا نو کوم ملک کې چې کوم محکمې د اف آی ای دا انټي کرپشن دی دا څیزونه د دې لپاره دي چې دا به کرپشن ختمي نو هغه تر اوسه پورې په دې پاکستان کې چا سره حساب وشي ته چې دا لوی لوی بنګلې وینې دا لوی لوی کیسې وینې په دې کې په حلالو کې دا کیسې په سرکاري نوکرو کې چې دلته خلک کړي دا په سیاست کې دوره پیسې چې دا خلک پیدا کړي یو که ستاسو هغه د تیر حکومت کې منسټر دا سیکرټري سي هو د ګریډ 21 دا هغه لور جي تقریبا واده نو د یو لور په واده کې خلکو ته د 1 ارب
او د 24 کروڑ سلامي ورکړي او 24 کروڑ سلامي بلکې 77 کروڑ د کورونو نه کروڑونو ډالر برآمد کیږي په دې ملک دا د غلو وطن نه او په دې کې غله چې کوم نه بربندول پکار دی او تورګول ډیر ټیک کار روان کړي موږ پکار دی چې موږ سره ملګرتیا وکړو په سوشل میډیا زبر ټیک دا زمونږ په بیٹک ټي وي باندې چې مختصر ترين الفاظو کې د صحابه خلکو ته تاسو پیغام ورکول غواړي صوابیوال چې دي کنه دا صوابه چې دا په دې ټولو پښتونخوا کې یو ډیره ځانګړې ضلع ده د یوسفزو مندونو د دې اباسین په غاړه موږ اوسېږو او دا د پخوانه د ټولو غورځنګونو تحریکونو مرکز پاتې شوی پیر روخان بابا نه والا تر باچا خان بابا پورې هر تحریک چې کوم نه د دې ځای نه شروع شوی دی دا موږ د ډیرو نرانو خلکو د ډیرو خو خلکو د ډیرو پاکو خلکو موږ اولادونه یو زه د صوابه ټولو ظلمو ته وایم چې دا صوابه ضلع چې ده که نه دا په دې ټوله پښتونخوا کې د ټولو نه مالداره ضلع ده بجلی موږ پیدا کوو د 114 اربه 1 کرب 14 ارب روپۍ چې کوم دی موږ تماکو اکسایز سنټرل اکسایز ډیوټي د ریونیو په شکل کې د حکومت له ورکوو موږ په دې ټول پاکستان کې 8 کروڑ کېجی تماکو پیدا کیږي په دې کې 60% تماکو دا ضلع پیدا کوي بجلی پیدا دوه سیزونه موږ لکه سره د تماکو او بجلی دا رایلټي موږ لرا کې د صوابه له نو دې لپاره پکار چې صوابه ضلع چې سوره ظلمي دي ځای ته دوام چې را بیدار شي زمونږ آبادي ډیره زیاته شوه زمونږ ځمکه ډیره کمه ده او موږ ټول تعلیم یافته خلک یو د خپلو حقوقو دپاره د دې ګدون مازی انډسټریل سټیټ کې زمونږ بلا ظلمو ته روزګار میلاو دی شي د دې ګدون مازی انډسټریل سټیټ د ریوایول لپاره د دې بیا د آبادولو لپاره پکار دی چې موږ راپاسو د خپل بجلی رایلټي وغواړو د خپل تماکو چې دي چې دا زمونږ د زراعت د فصل نه ایستي دي او ټوبیکو بورډ چې دا پاکستان ټوبیکو بورډ ختم کړو دا تماکو واپس زمونږ د صوبې زراعت محکمې ته حواله شي نو صوابه کې ډیر زیات چانسز دي ترکه او د صوابه ظلمو له پکار دي چې په یو بل باندې اعتماد وکړي راپاسي او چې کم خلک د دې خبره کوي هغه خلکو سره ودرېږي او چې کم خلک د صوابه د خلکو د پښتنو وکالت نه کوي نو پکار دی چې هغه خلکو له وټونه ورکوي او هغه خلکو سره ودرېږي هغه خلکو سره ودرېږي چې کم خلک د دې خبره کوي او د صوابه د ترقۍ او د تعمیر خبره سو کوي پکار دی چې ځوانانو سره ودرېږي او د دې لوډ شیډینګ لپاره دا چې ګرمي را روانه ده ځان تیار کړي ان شاء الله تعالی توربېلې په طرف په یو مارچ کوو د دې لوډ شیډینګ د خاتمې لپاره به یو مارچ کوو که دا مارچ موږ صرف نوم واغوستو نو بیا به ان شاء الله تعالی په صوابه کې څوک لوډ شیډینګ نه کوي ډېره ډېره مهرباني ده الله